علامه بابا چې په لومړي ځل باندې ما ولیدی په تېر امارت کې چې دوی د کابل څخه کندهار ته راغلي وو او د دوی د بابړ د کوڅې په کور کې تشریف درلودی، خلک یې وسلام او احترام ته ورتلله. نو زه هم د هغو خلکو د جملې څخه وم چې هلته ورغلی وم او د ده ملاقات مې په لومړي ځل باندې وشو. خو هغه تعارف یا هغه معلومات چې هغه الفاظ چې باید زموږ سره موجود وای او د ده سره مو خبره کړې وای، زموږ د کشرتوب، د ځوانۍ، د کمیلوۍ په رابطه باندې موږ یوازې وتوانېدلو چې دی ووینو او نور مباحثه او مجلس سره ونه. دا لومړۍ خاطره وه. دومه خاطره دا ده چې کله په 1482 کال یا په 1483 کال کې زما د خوريي خلیل الله هوتکی سره ما د سیر علمي او سفر درلودی جلال آباد او مشرقي منطقو ته. نو کله چې د هغې خوا څخه راغلو د مرحوم رشاد صاحب کور ته چې په خیرخانه کې ورغلو. رشاد صاحب یو ډېره جالبه انداز درلودی او یو ډېره جالبه قریحه یې درلودله. د جذابیت یو عجبه فورمول ورسره ملګری و. چې ورغلو په کوټه یې ورننوتلو، د ده د کتابونو په انګړ کې چې دی ناست و، لومړۍ پوښتنه یې دا وه چې ته څوک یې او د کومې کورنۍ یې. نو مرحوم رشاد صاحب ته چې ما د خپلې کورنۍ یا د خپل قبلګاه صاحب نوم ور یاد کړي، بیا دوی راته وویله چې پلار دې نه پېژنم، خاندان دې راوښیه چې د کومې کورنۍ یې. بیا چې ما د خپلې مربوطه خاندان په رابطه باندې زما د مرحوم نیکه یادونه وکړله، نو دی داسې په هغه ډکه خندا باندې شین د خندا ولاړی او بیا نو راته وویله چې دا خو نو یو سړی و. ده چې دا خبره وکړله نو ما هغه چې زما سره ریکارډر ټیپ راسره و، دا مې مخ ته ورته کښېښوی، سخت مې پرې وویلی. نو تقریبا ده د زموږ د کورنۍ په رابطه باندې د پیتې دغه یو مخ او بیا دغه بل مخ نیمۍ ټوله ډک کړي چې د نیکه مرغه هماغه مرکه تر اوسه پورې زما سره موجوده ده. د مرحوم رشاد صاحب یو ځیرکت او هنریت خپل په دې کې دا و چې که 15 یا 6 یا 7 کاله وروسته هم د هغې موضوع په رابطه باندې پوښتنه ځینې کړې وای، ده په هماغه الفاظ باندې کټ مټ هماغه موضوع هماغسې سره شریکول. ما د پوره تدقیق په خاطر باندې چې دغه موضوع ښه کلیر شي، بیا څو عمر بعد د دوی کره ورغلم او بیا مې دا پوښتنه ځینې وکړه. بیا د همدغه مسله چې هغه مخکې راته ویلې وه هغې راته وویل هماغه مې هم ځینې ثبت کړله چې تقریبا اوس هم هغه د پیته ثبت په ریکارډینګ ډول باندې زما سره پرته ده. دا 3 خاطرې. او بیا د غرمه پر مهال باندې چې ډوډۍ مو خوړله، ما چې وویل هلکه ډوډۍ وخوړه. ما ورته وویل ما رشاد صاحب زه د غرمې لخوا څخه ډوډۍ نه خورم. ده ویل دا ماته عجبه ایسي چې خلک د پرهیز په خاطر باندې مخصوصا ډوډۍ نه خوري او ته د غرمې لخوا نه خورې. په هر صورت بیا هم د ده و مخ ته چې کوم ډک پلیټ وریجې پرتې وې هغه ما او زما خوري خلیل الله په د 2م ځل چې ورغلي وو بیا هم هغه ورسره وخوړل.